غرور مبارک بیغمه زه بیا راپورته کېږم. د افغان کرکټ لوبغاړو د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د ملي بیرغ سره پوسټونو طالبان غوسه کړي، وایي دوی ته باید سزا ورکړل شي. بلخوا طالبانو ننګرهار کې د ازادۍ ورځې لمانځونکي ځوانان ډبولي دي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د رشید خان، محمد نبي او ګورباس په ګډون ډېر شمېر کرکټ لوبغاړو د ملي بیرغ سره د ازادۍ ورځې مبارکي ورکړه، نو د عام افغانانو د تود هرکلي سره مخ شول. خو طالبان یې څه غوسه کړي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکو. احمد عزیزي لیکلي، خبردار د ملي بوتلانو دا کړنې ولس ته د بغاوت کولو روحیه ورکوي. د دوی د عمل چې 4 ورځې مخکې چوپ و، نن بیا ټول په داسې شکل راښکاره شو. پرته له منافقت بل څه نه دي. موږ کولی شو چې د ازادۍ په قدر پوه او د ازادۍ پیژندونکي نوي ځوانان ملي ټیم ته جلب کړو. د دوی خټه د اشغال په اوبو لمده شوې ده. قاري لوګري لیکلي، دلته د امان خان مفکورې تر اوسه شتون لري چې له منځه وړلي تر ټولو اړین کار دی. خلک د نه د هیواد او نه هم د ولس لپاره لګیا دي، بلکې د دیموکراسۍ او شخصي ګټو لپاره اخته دي. د منکراتو او ضمني تعصب تر ټولو چټلې آلې هم دوی دي. مخ موتور شه په دې ککړو مفکورو. عبید دانش لیکلي، دا خو لا موږ لګیا یو دوی ته مینه ورکوو. دا د مینې خلک نه دي. دواړه ورځې د افغانانو افتخارات دي. دوی باید یوه ورځ ولمانځي، یوه نه لمانځي. هڅې خلک دي. مخکې هم د دوی دفاع کوله مینهوالي وم، خو اوس پوه شومه چې دا خلک هسې ډانچې دي. د افغانان دي خو اصل کې افغانان نه دي. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې لیدل کېږي طالبان د ازادۍ ورځې لمانځونکي او د بیرغ پورته کوونکي ځوانان وهي، ډبوي او بیا یې بندي کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.